نن په عینو مینه کې مو د امارا افتتاح وکړه چې هغه د 40 میلیونو په ارزښت باندې د افغانستان اسلامي امارت له داخلي بودیجې څخه سوې وه او داسې په څنګ کې یو ډېره پرمختللې اکسرې 500 ایمي چې د 500 میلیونو افغانۍ په ارزښت باندې هغه نن دلته افتتاح شوې او ورسره د پی سی آر داسې دغه شان دلته افتتاح شوه نو د امارای سره به انشاءالله الرحمن زموږ مریضان چې هغه یا خارج دلته دغه دپاره د امارای دپاره یا خصوصي سکتور ته چې هغه به غریب او مسکین او بیچاره خلک وو د خصوصي سکتور وس به نه درلودی نو انشاءالله هغه به له دې څخه خودکفا شي او داسې به ډېر مریضان به انشاءالله د خارج د احتیاج څخه خلاص شي ځکه زموږ ډاکټران خپله وکولی شي چې هغه دلته د مریض تشخیص وکوي او د مریض علاج او معالجه کولی شي خو چونکې تشخیص به نه و نو نور ډاکټران ته زمینه امکانات برابر شو انشاءالله نور به زموږ ملت ته انشاءالله ډېر څه به انشاءالله د دې احتیاج څخه خلاص شي او خودکفا شي